دغه پر خاورین میدان باندې د شپې په مهال په کم رڼا کې د فوټبال لوبي کوونکي د چمن سرحدي ښار ځوانان دي چې د فوټبال لوبي سره دومره مینه لري چې د روژې په میاشت کې د شپې په مهال هم دغه لوبه کوي او په پراخه کچه د فوټبال یو میله جوړه کړې ده چې د لري ځایونو څخه د ګډون لپاره لوبغاړي ورته راځي. دا یو بتی موږ تقریبا لګښت د 15,000 صحابه او پر دا یوه بتی باندې ورکړي دي. د دې ته بیا ګاډران دي، جنریټر دی، انجل د دې سازو بیا بجلۍ نظام هم نه لرو. موږ په تیلو باندې په پیسو باندې دارانو سو که د موټر د انجل مبلیلي د دې انجن که تیلي دا موږ په خپل ملګري ونډه سره واچو بیا د دې دغه کو. موږ سره د سرکار د دې 8 کاله کېږي د یوې ذریعې د دغه یوه کلم ګټې نه در رسېږي. په پاکستان کې د فوټبال په حواله د کوچني برازیل په نامه چمن ښار مشهور دی. د دغه ځای څخه ډیر لوبغاړي دا وخت د پاکستان په کامل لوبډله کې لوبیږي او پر نړیواله کچه هم د چمن سره تعلق لرونکو لوبغاړو د پاکستان نوم روښانه کړی دی. خو د چمن د فوټبال لوبغاړي دلته د سہولیاتو د کمی ګیله کوي. مثال د ګرون رچمنې کې زموږ سره یو بل کومک وکړي ځکه د فوټبالران چې دي دا ګرد غریبان دي ولې بیکاره دي دغه ګوټونه نه لري وردی نه لري. نو د حکومت سمې دا اپیل دی چې زموږ سره مرسته وکړي. په چمن ښار کې حکومتي سرپرستي لاندې د فوټبال میدانونه نشته. د چمن نامتو لوبغاړي کیپټن عیسی خان په خپل ذاتي لګښت عیسی اکیډمي په نامه ګراسي میدان جوړ کړی دی. هلته د فوټبال د لوبي سیالي جوړوي. د چمن د فوټبال لوبغاړو د سہولیات کمښت د ګیلې په حق د چمن د ضلع مرستیال کمشنر کیپټن ریټایر راجا اترابا څخه وپوښتل. هغه وویل زموږ د فوټبال لوبغاړو ته سہولیات ورکولو لپاره اقدامات کوو او اعلی چارواکو ته مې خطونه استولي دي. خو د روژې په میاشت کې په چمن کې دغه د فوټبال میله جوړونکي بیا ګیله کوي چې حکومت ورته سہولیات نه ورکوي. د ټورنمنټ مقصد زموږ دا دی چې مثال خلک د نشو سره وګرځېږي او پاتې سو. موږ د حکومت څخه بار اپیل کړی دی، خواست مې جین کړی چې موږ ته ګیرون راکړي. در پای پورې موږ ته ګیرون نه دی میلاو سوی. د ورځې روژه وي او ماښام بیا د فوټبال لوبه وي. دغه د لوبغاړو پر صحت څومره اثر اچوي. د دغه پوښتنه هم د دغه لوبو په میدان کې موجود د یو نامتو ډاکټر مرتضی اڅکزي څخه وی ډیوا وکړه. نو هغه وویل سپورټس د صحت لپاره یو لازمي جز دی. بیا خاص کر زموږ چمن سرحدي ښار کې چې نن سبا بارډر هم بند دی، روزګار هم نشته او زموږ ځوانان اکثر فارغ هم کار هم نشته. د بلوچستان صوبې د کال 2023 په سلانه بودیجه کې 1.1 کروڑ لکه روپۍ یوازې د میدانونو او سپورټس کمپلیکس عمارتونو جوړولو ته مختص شوي وي. خو د دې برسیره په چمن کې په سرکاري سرپرستي کې د فوټبال ګراسي میدان د نشتوالي ګیله د چمن سیمې لوبغاړي کوي. نعمت الله سرحدي، وی ډیوا ټي وي، چمن.